نو دا ملعون دی، لعنتی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مونږ سره ناست دی جناب مولانا ساحل صاحب. هغه نه یو څو سوالونه تپوس کوو چې به ستاسو په کار راځي په ذهن کې به مي. نو هغه سوال دا دی چې کندوم استعمالولو سره غسل په سړي باندې لازمیږي او که په ښځه باندې؟ ساحل صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. اول خو ستاسو ډېره مننه عمران صاحب، او والله تاسو خوشحاله باد ساتي. ډېر ښایسته سوال هم وکړو. شاید یار چا ذهن کې وي چې کنډومه استعمالول څنګه دي. کنډومه پښتو کې ورته خلک پوکاڼی وایي که نه، ته غسل یا د کوروالي په وخت کې استعمالول څنګه دي. نو که چېرته چا استعمال کړله دلته به چې کوم دی دواړو چې کوم دی غسل په ښځه او سړي باندې لازمیږي. ځکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې سړی د زنانه څلورو شاختو کې کیني، مطلب دوه خپې او دوه لاسونه چې کیناستل، نو په وجب الغسل وان لم ينزل، اگر که انزال وشو که انزل ونشو، د سړي اندام چې زنانه اندام کې پټ شو نو په دواړو باندې غسل څه شو جي لازم شو. دا یو اهم تپوس چې ماشاءالله تاسو وکړو جي. مولانا صاحب یو بل سوال دا دی چې یو ښځه حامله وي نو دې نه زرینه ویښته خاوند لرې کولی شي که نه؟ ماشاءالله تاسو ډېر ښایسته سوال وکړو. که چېرته داسې یو زنانه وي که نه چې هغه حامله وي، یعنې هغه وضع د حمل کېږي خو هغې کې لږ وخت ډېر وي که نه، نو بیا که چېرته هغې ته مسلې وي. ګوره زموږ د شریعت مسله دا ده که الحمدلله داسې مسله نشته شریعت چې هغه پټه وي. بعضې چې داسې مسایل خلک ګوري اعتراض وکړي تنقید وکړي، حالانکه کتابونو کې خو موږ ته پته نه وي. هغه که یو سړی د زنانه زیرنا بال که لرې کوي نو بالکل لرې کولی شي. که زنانه تکلیف وي زنانه یې خپل نشي لرې کولی او خاوند یې لرې کوي، د بغل شو یا د نامه لاندې چې کوم ویښته دي که سړی ولګي د زنانه لرې کوي یا زنانه ولګي د خاوند لرې کوي. ګوره په هغه صورتونو کې به لرې کوي یا یو سړی فالج والی وي، صحیح ده جي، چې اندامونه کار نه کوي، یا اکسیډنټ کړی وي، یا یو سړي خېټه غټه وي، یا نور مسلات وي که نه، نو بیا بالکل یو بل نه چې کوم دی لرې کولی شي. نور به هسې بېڅه د شوقانه یا وغیره چې سړی وایي چې زما دا شوق دی یا ښځه زما دا شوق دی چې خاوند لرې کړم، نه دا به نه کوي. که دغه مسایل پکې نو بیا بالکل لرې کولی شي. مولانا صاحب یو بل سوال دی چې یو سړی د قرباني نه انکار وکړي نو د دې څه جواب دی؟ او ماشاءالله ډېر ښایسته سوال هم وکړو. یو زنانه داسې ده که نه چې هغه د کوروالي نه انکار وکړو. حدیث کې راځي بلوغ المرام دا حدیث نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې سړی بیبي ته آواز وکړي او دا رانشي، نو حدیث کې راځي لعنت الملائکة حتی تصبحو، د اسمان ملایکې په دغه زنانه باندې تر سهاره پورې چې کوم دی لعنت ورېږي چې خاوند ورته وایي راشه د کوروالي د وجې نه یا نور ضرورتي. حدیث کې دا هم راځي که ولو کانت تنور، که اگر که دا ښځه په تنور باندې ولاړې روټۍ پخوي هغه روټۍ به پرېږدي. ولې به پرېږدي؟ نو د خاوند تاوان دی. اګر که روټۍ پرېږدي خو خاوند ته به نقصان رسي چې خاوند ورته آواز کړی دی نو خاوند له به چې کوم دی ځان رسوي، دا ګناهګار ده څوک وایي چې خاوند له رانشي. مولانا صاحب بل یو سوال دا دی، موږ نه هم خلک تپوسونه کوي چې مولانا صاحب نه تپوس کوي، نو شا طرف نه کوروالی د دې باره کې څه حکم دی؟ اصل خبر دا د حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ملعون من اتى امرأة في دبرها. حدیث کې راځي بلوغ المرام دا حدیث نقل کړي کوم سړی چې کوروالی وکړي بیبي سره د شا طرف نه نو دا ملعون دی، لعنتي دی. یو حدیث کې دا هم راځي لا ينظر الله عز وجل اتى رجل الى رجل او امرأة في دبرها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی الک راولګي د الک نه شهوت پوره کوي، صحیح شوه، سړی راولګي د بیبي نه شا طرف نه کوروالی کوي، په دغه سړي ته به الله د رحمت په نظر نه ګوري. او نن سبا بیماري عامه ده، کلکانه بیماري د شا طرف نه، نو بالکل په دې چې کوم دی ممانعت راغلی د دې نه چې کوم دی اجتناب پکار دی. او تاسو ما صلی الله علیه وسلم سوال وکړ، الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې په دغه باندې موږ او تاسو عمل وکړو او الله رب العزت دې په دې خبرو موږ او تاسو عمل کول توفیق نصیب کړي. مولانا صاحب جزاک الله.